د شیعه علماو شورا تایید کړی چې سرپرست حکومت د محرم د ویر مراسمو پر لمانځلو محدودیتونه لګولي دي. دغه شورا په یوه بیانیه کې له سرپرست حکومت غوښتي چې دغو بندیزونو په هکله یو ځل بیا خبر وکړي او اجازه ورکړي چې شیعه خپل د تیرو کلونو په څیر د محرم میاشتې مراسم ولمانځي. د دغې بیانیې پر بنسټ سرپرست حکومت د محدودیتونو د لګولو لامل امنیتي ننګونې ښودلې دي. اسلامي امارت له دې مخکې ویلي وه چې د اهلي تشیعو هیوادوالو د محرم میاشتې پر مراسمو هیڅ ډول محدودیت نه دی لګول سوی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یوه راپور کې ویلي چې له جګړې پاتې سوو ناچاودي توکي په افغانستان کې د ولسي وګړو لپاره واقعي ګواښ شمیرل کیږي. دغه کمیټې زیاته کړې چې په دغه هیواد کې د ماینونو او ناچاودو توکو د پاکولو لپاره ترسره سوي هڅې بریالۍ نه وې. د دغه کمیټې د راپور پر بنسټ ماینونو او ناچاوده توکو تر ډیره د ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د شمیرو پر بنسټ د 2022 کال له پیله د روان کال د جون تر میاشتې د ماینونو د چاودنو په 541 پیښو کې 640 تنه ماشومان وژل سوي او یا هم ټپیان سوي دي. واک ته د اسلامي امارت له بیا ځلې رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره نن چهارشنبه له بلخه ترکیې ته مستقیم الوت پیل سو. د بلخ ولایت د رسنیو دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په لومړي الوت کې له مزار شریف څخه 119 مسافر د استانبول ښار ته لیږدول سوي دي. د هیواد د هواپیژندنې ادارې د روانې چنګاښ میاشتې په 29 او 30 نیټه په کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د باران او سیلابونو راوتلو وړاندوینه کړې ده. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د جهاد اسلامي تحریک ډلې د پاکستان د سرحدي ځواکونو پر موټر د تیرې ورځې ځانمرګي برید مسؤلیت منلی دی. پاکستانی چارواکو ویلي چې دغه ځانمرګي برید په پایله کې 2 تنه وژل سوي او 7 تنه نور ټپیان سوي دي. دغه برید د ټپیانو په منځ کې د پاکستان 6 امنیتي ځواکونه هم شامل دي.